یو زنانه راغلی و په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې د هغې نوم څه خوله رضی الله عنها. دې خوله شکایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند، وی یا رسول الله زما خاوند زهار کړی دی. زهار په عربۍ کې څه ته وایي چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي ته په ما داسې یې لکه زما خور، یا ته په ما داسې یې لکه زما مور، دې ته زهار وایي. دا خوله ښځه وه د اوس بن صامت رضی الله عنه. اوس بن صامت یو خو عمر یې زیات و، بل مالی حالات هم کمزوري و. نو د ده او د دې ښځې په منځ کې څه خبرې راغلې وې چې خبرې راغلې بس د دې ښځې ته وایي ته په ما حرام یې. نو په هغه وخت کې لا دا مسله شریعت کې نه و بیان شوي چې یو سړی ښځې ته داسې ووایي نو د هغه به څه کېږي. دا مسله الله لا نه و بیان کړې، خو په هغه ټیم کې د خلکو دا عادت و چې چا به خپلې ښځې ته دا ووایي چې ته په ما حرام یې، نو دا ښځه په ده باندې د همیشه دپاره څه شوه حرامه شوه. دا د خلکو طریقه و، لا وحي پکې نه و راغلی. دا ښځه راغله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله اوس خو ما ته ووایي چې ته په ما حرام. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زم دې کې تاله څه جواب نشم درکولی، الله خو ما ته څه نه دي ویلي، یعنې دې باره کې لا وحي نه ده راغلی، بس همدقه خبره ده چې هغه وایي حرامه جو حرام. هغې جړه شروع کړو، جړه یې شروع کړه، فریاد یې شروع کړو. وی یا رسول الله ځواني زما ټوله ختمه کړه، مطلب دا چې له کوم وخت نه زه د ښځه یم چې اوس زه بوډۍ شوم، دی ما ته وایي ته په ما حرامه. یا رسول الله زما د بچو به څه کېږي؟ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې دا وایي، وایي زه څه ووایم، الله لا څه نه دي وایي. ګوره دې ځای کې دې خبرې ته اشاره دا بس جاهلان راولګي په دین کې د ځان نه به خبرې کوي. عام سړی به یې که نه، اوس دا پیغمبر دی خو په دین کې د ځان نه خبرې نشي کولی. پیغمبر ورته زه څه ووایم تا ته، الله لا څه ایتونه نه دي نازلې کړي، او هغې دا کوشش کوي چې نه یا رسول الله لکه ته ووایه چې نه ته نه یې حرامه واپس شي. وی یا رسول الله زما د بچو به څه کېږي؟ که دې پلار ته یې پرېږدمه نو تربیت یې خرابېږي، که ځان ته یې پرېږدمه د دې پلار نه علمه نو وږي تږي کېږي، ځکه چې هغه ولس رزق ګټي او هغه دروازه به بندې شي. یا رسول الله زه څه وکړم، یا رسول الله زه څه وکړم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه یوه خبره کوله چې الله خو ما ته لا څه نه دي ویلي، زه تا ته څنګه ووایم چې او ته د هغه دپاره حلال یې. نو دا وته په دې دروازه کې وایي زه خپل شکایت الله ته کوم. په دې دروازه کې وتو کې دا وایي چې زه خپل شکایت چا ته کوم؟ خپل شکایت الله ته کوم. چې دا څنګه ووته نو وحي راله، جبریل علیه السلام راغی، ایتونه یې راوړو. الله څه وایي ګوره دې ته غوږ کېږه. تاسو ته وایم چې څومره قرآن باندې پوهېږي دومره به د الله نه یېرېږي، څومره چې الله پېژني دومره به ته یېرېږي. اوس دې ایت ته غوږ کېږه. که چېرته د دې ایت په ترجمه یو سړی پوه شي او پس منظر د دې ایت پس منظر څه دی، ولې الله دا خبره کوي، ته په دې پوه شوې ورب الکعبه د خپل رب نه به ډېر زیات یېرېږي. لکه دې ایت کې الله څه وایي، جبریل راغی ایتونه یې راوړي، او په دغه ایتونو کې الله وایي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله وی یقینا اے پیغمبره ما واورېده وینا د هغه ښځې چې تا سره یې بحث کوو د خپل خاوند په باره کې، ما واورېده وینا. عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه رب چې د هغه عرش نه هغه خبرې واورېدې. زه وی ولاړه ومه د دې ښځې خبره مې اورېده او په منځ کې دیوال و، زه په اخوه کوټه کې ومه. وی ما غوږ ایښودی چې دا خوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وایي او هغه به څه جواب ورکوي. نو وی د دې بعض خبرې ما ته راتلې او بعض نه راتلې، یعنې په منځ کې صرف یو دیوال دی، خو د خوله په خبرو باندې زه پوره پوه نه شو. بعض اواز راتو او بعض پرې کېدو، او یا هغه الله د عرش نه ټوله خبره واورېده. زه تاسو ته دا وایم دا ایت تاسو واورېدو، هسې د علم فضیلت مې بیانو، دا ایت تاسو واورېدو، پس منظر باندې هم پوه شوئ، په ترجمه هم پوه شوئ چې الله وایي ما واورېده وینا د دې ښځې. بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې هسې دا خبره مخې ته راله، خوله بوډۍ شوې وه، ډېره مشره ښځه وه. بیا نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفه و امیر المؤمنین،
روانو د څو کسانو سره یو بوډۍ ورته اواز وکړو وی عمره داسې ورته ونیو امیر المؤمنین عمره وی دې خوا راشه داسې عاجزي الله په هغوی کې اچولې وه هغه ورغی بوډۍ پسې ولاړو خبرې ورسره وکړې بیا راغی نو هغه ملګرو ورته ووی وی امیر المؤمنین ته خلیفه یې ته د مسلمانانو مشر یو بوډۍ به تا ته اواز کوي چې عمر راشه ته به ورځې یو بوډا به تا ته اواز کوي چې عمره دې خوا راشه ته به ورځې هغه ورته تاسو که دا زنانه نه پېژنې وي نه موږ نه پېژنو وي دا خو هغه دغه الله چې د عرش نه خبره اورېدلې وه دا خو ډېره اوچته زنانه ده دا خو چې اواز وکړي زه خو بیا لازم ځم